مخامخ په حق کې منارې وهي مخامخ په حق کې منارې وهي دا د شیاران شاته مې پښې وهي مخامخ په حق کې منارې وهي دا د شیاران شاته مې پښې وهي آکوي او دا خوري دوان دوه غاړې داسې مسلمان دي چې ګسې وهي ډېرو ګرانو ملګرو خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه راغلی یو ګومل ښار ته او د ارماني صاحب غوندې قابل محترم کس له موږ سره ناست ته چې ډېر مشر شاعر ده تاسو به بار بار کتلی وي خو نن د ده نه موږ بیا یو خپرونه ریکارډ کوو او هغه تاسو ټولو مسافرو ملګرو ته وطنوالو ته خاص د خیر تحفه او د یو ډالۍ ده نو اوس له ارماني صاحب سره باقاعده خبرې کوو له ده نه به کښلي شعرونه اورو او هغه به تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ وي نو اول فرصت شي خو ارماني صاحب تاسو ته زه هرکلی وایم او سلام درته کوم په خپل پروګرام کښې ډېره مهرباني الله قدر وکړو الله تعالی مو هر کار مشکلات مو حل شه خوشحاله اوسئ بیا ارماني صاحب د روزمره سوال ده د ژوند په حوالې سره که تا نه موږ پوښتنه وکړو چې ژوند وخت دا مو څرنګه اوړي الحمدلله د خدای پاک شکر ده ډېر ښه وخت تېرېږي الحمدلله مشکله ډېر پر امن خلک ده ډېر ښه خلک دي ښکلی وخت مو تېرېږي شکر ده الحمدلله رفیع پریشان صاحب ډېر ښکلی شاعر ده چې هغه د کشر ورور ده له هغه سره د څرنګې وخت تېرېږي الحمدلله لا تر اوسه پورې له کمکینې مو چې کومه مینه وه لا تر اوسه پورې هغه مینه ده سمه ده جی د کلي علاقې خلک د ګوملې په دې علاقې کښې خو لکه احمد ګل استاد د ارماني صاحب ډېر ښکلي غزلونه ریکارډ کړي دي نو د علاقې خلکو مینه دې ته ته څرنګې ګورې او د خلک چې کوم دي دا چې تا سره څومره مینه کوي علاقې خلک د ګوملې خلک د ټولې علاقې خلک خدای دې دوی قدر وکړي ډېر په درانه نظر ماته ګوري سمه ده جی ډېر په درانه نظر ډېر په ښکلي انداز سره ډېر ښکلي ملاوېدل را سره کوي ډېر قدر مو کوي د خلک شکر ده جی د ادب چې کوم خصوصي خلک وو چې هغه اوس نسته لکه قلندر مومند صاحب وو منتظر بیټنی صاحب وو طاهر کولاچي صاحب وو پروفیسر رحمت الله درد صاحب وو له دوی سره ناسته پاسته که په شاټ الفاظو کښې موږ ته ووایې چې د جنې حاصل کړي دي او ناستې پاستې مو سوي دي نه مو دي سوي بالکل مسوي دي قلندر بابا سره زه ډېر ناست یم لکه دا تا سره چې اوس ناست یم داسې ورسره ناست یم ښه وخت مو ورسره تېر ده منتظر صاحب خو بیا د موږ د ټولنې تړون ډایرکټر و اچھا طاهر صاحب کولاچي سره ناست یم اچھا قلندر مومند سره نه یم ناست قلندر بابا سره ناست یم سلطان محمود قلندر اچھا جی اچھا ډېره مننه دغسې لکه پېښور کښې او یو بل ځای کښې ډېرې ښکلې مشاعرې کېږي مخته خو د مشاعرو دستور یو ډېر زبردست له ادب نه ډک و بهر کې په هغې مشاعرې کښې به تاسو باقاعده شرکت کولی زه خو یم چې انشاءالله 8 کاله ما د رحمان بابا کلیزه اټینډ کړې ده 6 کاله د قلندر بابا او 4 کاله د حمید بابا سمه ده ارماني صاحب خیال دې راګرځوو په بل طرف باندې او اوس چونکې د موږ چې کوم ملګري دي هغوی ته خپل کلام پیش کړي نو موږ به هم خوندجنې واخلو دا ناست ملګري او هغه ملګري به هم خوندجنې واخلي زه خو امید صاحب په تېر وخت پسې ډېر ارمان کوم چې ما کوم تېر کړی ده جی بالکل ډېر ارمان پسې کوم نو یو څو شعرونه دي ارشاد سوچ کوم تېر وخت پسې جړا راځي خو نه راځي ابد صاحب سوچ کوم تېر وخت پسې جړا راځي خو نه راځي ډاډ ورکوم زړه ته چې اشنا راځي خو نه راځي او ناست یم په دې تمه په کتو مې چشمان ستړي کړه ناست یم په دې تمه په کتو مې چشمان ستړي کړه اوس به په دې لاره ګران زما راځي خو نه راځي ډېر ښکلی بېګره تر بار وایي سبا به دې اشنا راځي بېګره تر بار وایي سبا به دې اشنا راځي بیګه تیر شي خو بیا وایي سبا راځي خو نه راځي خاندي په محفل کې یاران ټوکې مسخرې کوي خاندي په محفل کې یاران ټوکې مسخرې کوي زه یم خپل سوچ وړی خندا راځي خو نه راځي وایي چې خاندي په محفل کې یاران ټوکې مسخرې کوي زه یم خپل سوچ وړی خندا راځي خو نه راځي او خوشحال شم چې له چا سره د مینې جانان ووینم خوشحال شم چې له چا سره د مینې جانان ووینم
زړه کې وایم دا ورځ به په ما راځي خو نه راځي. ډېر ښکلی ډېر ښه. خوشحال شم چې له چا سره د مینې جانان ووینم زړه کې وایم دا ورځ به په ما راځي خو نه راځي. او بس د انتظار لمحې دې ختم شوې رهبار ویل بس د انتظار لمحې دې ختم شوې رهبار ویل شفیع ارمانی نن خو خامخا راځي خو نه راځي. ډېر ښکلی ډېر او اوس یو غزل به ووایم. او بل غزل وایم ارشاد. د چا په خیال کې به ګلونه وي زما شعرونه د چا په خیال کې به ګلونه وي زما شعرونه چاته به لارې مشالونه وي زما شعرونه یو بل به یو بل توجرو په محفلو کې وایي یو بل به یو بل توجرو په محفلو کې وایي یو بل به یو بل توجرو په محفلو کې وایي زمانه پس به مثالونه وي زما شعرونه. ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر ښه. او شعر د چې لکه پټۍ داسې به لګي په دردمنو زړونو لکه پټۍ داسې به لګي په دردمنو زړونو د خوږو زړو به مرهمونه وي زما شعرونه. او شعر د چې یو نیم خو هغه چې په سم نظر یې وګوري څوک عبد صاحب یو نیم خو هغه چې په سم نظر یې وګوري څوک یو نیم خو هغه چې په سم نظر یې وګوري څوک یو نیم سړي ته به پندونه وي زما شعرونه. ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر ښکلی. یو نیم خو هغه چې په سم نظر یې وګوري څوک یو نیم سړي ته به پندونه وي زما شعرونه. او چې څوک پوهېږي نه هغه خلک یې څه پېژني چې څوک پوهېږي نه هغه خلک یې څه پېژني پوهانو خلکو ته به غرونه وي زما شعرونه. ډېر زبردست. چې څوک پوهېږي نه هغه خلک یې څه پېژني پوهانو خلکو ته به غرونه وي زما شعرونه. او ما ارماني شفیع کلام ګوره د زړه په سترګو ما ارماني شفیع کلام ګوره د زړه په سترګو د خدای رسول به صفتونه وي زما شعرونه. ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر ښه. ډیره مننه شفیع ارمانی صاحب د موږ ډیر ګران محترم مشر استاد ملګرو ښکلي شعرونه غزلونه تاسو سره شریک کړل موږ هم خوندونه ځینې واخیستل امید کوو تاسو به هم خوند ځینې اخیستی وي خو دا وخت چونکې د موږ د پروګرام وخت هم سرته رسیږي او په راتلونکو پروګرامونو کښې به بیا هم یو جته کېږو موږ ټولو ملګرو ته راکوي اجازه لوی الله په امان.